بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زما د ننني لیکچر موضوع چې ده هغه د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور ایډیشنز او ورژنز دي. د دغه لیکچر بشپړ کېدو څخه وروسته به ستاسو د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور ورژنز ایډیشنز او کمپوننټ په هکله پوهه ترلاسه کړئ او په دې به پوه شئ چې دغه څه شی دي او په څو ډوله دي. مایکروسافټ د 2000 کال څخه مخکې هم د اس کیو ایل سرور نسخې مارکیټ ته خدمتونو دپاره وړاندې کړي دي، خو تر ټولو زه د 2000 کال څخه راوروسته ذکر کوم او دا ځکه چې په 2000 کال کې چې کومه نسخه مارکیټ ته ریلیز شله هغه تر ټولو پیاوړی او ډیر انقلابي ورژن و. په 2015 کې 2008 کې هم مایکروسافټ د اس کیو ایل سرور یوه نسخه مارکیټ ته خدمتونو دپاره وړاندې کړه. په 2010 کې هم یو نسخه وړاندې شوه چې دغه نسخه بیا د 2008 R2 په نوم یادېده. په 2012 کې 2014 کې 2014 کې 2019 کې هم یوه نسخه مارکیټ ته وړاندې شله او اوس چې د 2019 کې د مایکروسافټ لخوا یوه نسخه هم وړاندې شوې ده، یعنی خدمتونو دپاره په امتحاني دوره کې قرار لري، یعنی ایوالویشن پیریډ کې دغه نسخه چې ده قرار لري. د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور مختلف ایډیشنز یعنی وړتیاو سره راځي چې تر ټولو یې پیاوړی نسخه چې ده هغه انټرپرایز په نوم یادیږي. یعنی که هر کال کې چې کوم د مایکروسافټ ورژن ریلیز شوی ده د هغې تر ټولو پیاوړی نسخه چې ده انټرپرایز ده. انټرپرایز چې ده قیمت هم ډیر لوړ ده او وړتیاوې هم تر ټولو زیات لري. هر هغه څه چې د مایکروسافټ لخوا فکر کیږي چې دا باید اس کیو ایل سرور کې اوسي هغه په د انټرپرایز ایډیشن کې ځای پر ځای کړي دي. د هغې څخه وروسته دوهمه نسخه چې د سټینډر په نوم یادیږي. دغه سټینډر نسخه چې ده دغه د منځني او وړه کاروبار دپاره ډیره مناسبه ده او یاد وي چې انټرپرایز ایډیشن چې ده د هر کاروبار دپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. او دریم ایډیشن چې د هغه ویب ده یا چې کوم چې د ویب خدمتونو کې ترې ګټه اخیستله کیږي. او څلورم ایډیشن چې د هغه ډیویلپر په نوم یادیږي، کوم چې د ډیویلپرز دپاره ډیره مناسبه ده او ډیویلپرز ترې ګټه اخلي. او په پای کې ایکسپریس ایډیشن ده، کوم چې د مایکروسافټ لخوا وړیا مارکیټ ته وړاندې کیږي، یعنی وړیا خدمتونه وړاندې کوي د زده کړو او د ریسرچ دپاره ترې زیاته ګټه اخیستل کیږي او ډیره غوره او مناسبه ده. مایکروسافټ اس کیو ایل سرور مختلفو برخو څخه تشکیل شوی ده چې تر ټولو یې مهمې برخې چې دي هغه دغه څلور ډوله دي چې زه ذکر کول غواړم. لومړی چې ده اس کیو ایل سرور ډیټابیس انجن ده. دغه ډیټابیس انجن چې ده دا تر ټولو پیاوړی او ډیر مهم سرویس ده، کوم چې د ډیټا د ذخیره کېدو دپاره، د ډیټا د پروسس دپاره، د ډیټا د خوندیتوب لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي. او زموږ سروکار به هم تر ټولو څخه زیات دغه سرویس سره وي او زموږ به هم تر دغه سرویس پورې نښتې وو. دوهم مهمه برخه چې د انالایزس سرور د سرویسز ده، کوم چې د ډیټا په تحلیل او تجزیه کې ترې ګټه اخیستل کیږي، د ډیټا په څېړنې کې او د ډیټا په کندنې کې ترې زیاته ګټه اخیستل کیږي. ریپورټینګ سرویس هم ډیر پیاوړی سرویس ده. دا هم د موجوده ډیټا څخه مختلف ډول ریپورټونو کې زموږ سره مرسته کوي او د هر ډول ریپورټونو کې که هغه ټیوبلر شکل کې وي، که هغه میټرکس شکل کې وي، که هغه یو آزاد شکل لري، یعنی هر چا د خپلې خوښې شکل کې اوسیږي، هغه هم دغه ریپورټینګ سرویس موږ سره مرسته کولی شي چې همغه شکل کې ورته ډیټا وړاندې کړو. انټیګریشن سرویس هم د مایکروسافټ اس کیو ایل سرور ډیټابیس کې کومه ډیټا چې موجوده ده هغه د یو ځای څخه بل ځای ته د لیږدولو او کاپي کولو او د مختلف بڼو ته اړولو کې زیاته مرسته کوي. دا هم یو ډیر مهم سرویسز ده. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع. تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.